الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مشرانو، د روزه مبارکه آخرنه عشره ده او دی عشره کی د جمعه مبارکه ورځ ده او غالبا دا د دی عشره آخرنه جمعه مبارکه ده. د دې ورځې ډېر قدر کول او په دې ورځ کې الله تعالی طرف ته متوجه کېدل او خاص کر دا ورځ او دا چند ورځې د الله تعالی په عباداتو کې تیرول او د خپلو ګناهو څخه مغفرت او استغفار طلبول او خپلو ګناهو څخه الله تعالی په دربار کې توبه کښل او د یو ننواتې په شکل د الله تعالی دربار کې کښېنستل او د جهنم څخه د خپل ځان دپاره د ازادۍ کوشش کول. دا د دې میاشتې دستور دی، دا د دې ورځې لایحه عمل دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک چې دې میاشته کې به مسلمان 4 کاره په کثرت او په ډېر زیات شکل باندې کوي. د ټولو څه مخکې د لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې ذکر کول، که ناست دی که ولاړ دی، که د قیام حالت دی که د آرام حالت دی، که یو طرف ته دی که بل طرف ته دی، نو په کثرت سره د لا اله الا الله کلمه ویل او دویم نمبر باندې په کثرت سره استغفار طلبول او د الله تعالی په دربار کې د ګناهو څخه بخښنه غوښتل او دریم په ډیرو غټو تمناګانو باندې او په ډیر شوق او عشق باندې د الله تعالی په دربار کې د جنت د حصول او د غوښتنې خواست کول او څلورم د ډیر خوف او ویرې په حالت کې او د ډیرې مایوسۍ په حالت کې او د خوف زدنۍ په حالت کې د الله تعالی د جهنم څخه پناه غوښتل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې مسلمان به په دې میاشت کې دا 4 کاره ډیر کوي: د لا اله الا الله د کلمې ذکر او په کثرت په ډیر شکل سره استغفار ویل او د الله په دربار کې د الله د جنت غوښتنه کول او د الله تعالی څخه د الله تعالی د جهنم او د قیدخانې پناه طلبول. فدې 4 کارو کې چې خاص کر 4م کار دی چې د جهنم څخه پناه غوښتل، دا ډیر قابل د توجه او زموږ او ستاسو دپاره ډیر اهم عمل دی. فدې وجه باندې ډیر زیات اهم دی چې زموږ دې طرف ته توجه ستنه چې جهنم دی چی شي، جهنم دی څنګه ځای او په جهنم کې د انسان استوګنه څنګه راځي.
جهنم د یو ډېر خوفناک ځای نوم دی. موږ او تاسو د دنیا په مصروفیاتو کې داسې مشغوله او د دنیا په مصروفیاتو باندې داسې ننوتلي او د دنیا په مصروفیاتو کې داسې ډوب سوي چې په خدای په قسم د عامو انسانانو سره نه د قبر فکر، نه د جهنم فکر، نه د جهنم د عذابو فکر، نه د جهنم څخه د خلاصېدو فکر. نو په دې خاطر باندې د روژې مبارکه عشره ده او د جهنم څخه د ازادۍ ورځې دي. د هر روژه مات پر وخت باندې الله تعالی په لکونو په کروڑونو انسانان د جهنم څخه ازادوي. بیا چې خاص کر د جمعې مبارکه ورځ راسي، د جمعې د ورځې په مازیګر باندې الله د جهنم څخه دومره انسانان ازادوي لکه د روژې د اوله څخه چې درننه پورې څومره آزاد کړي. صرف د جمعې د ورځې په مازیګر باندې دومره انسانان د جهنم څخه آزادوي. نو ستاسو مخ ته د جهنم لږ تفصیل ږدم او ستاسو مخ ته د جهنم څخه د فنا غوښتلو طریقه ږدم. بیا هر سړی عاقل دی، هر سړی بالغ دی، هر سړی د ځان په ګټو او نقصان باندې ولد دی چې په کم شکل په کومه طریقه باندې یو انسان ته ممکن نه نو په هغه شکل د جهنم څخه پناه غوښتل. حسینا چې د روژې د رحمت عشره تېره سوه، حسینا چې د روژې د مغفرت عشره تېره سوه، او داسې نه چې د روژې د عتق من النار د جهنم څخه د ازادۍ عشره دا هم دغسې را باندې تېره سي او زما استاد د جهنم څخه د ازادۍ نصیب ونسي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایات دي. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغی د پیغمبر علیه السلام حضور ته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل د جهنم لږ معلومات راکړه، جهنم څنګه ځای دی. د جهنم د اور معلومات راکړه، د جهنم اور په کوم شکل باندې تیز دی. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته د الله رسوله الله تعالی چې کله جهنم پیدا کړي نو زر کاله پای کې اور بل کړي. د زر کاله اور بلېدو سر وروسته د هغې اور رنګ تک سروس. الله تعالی په خپل امر سره زر کاله دوباره بل کړي چې کله 2000 کاله غور بل سو د تیزۍ په خاطر د هغې رنګ تک ژړ سو. د الله په امر سره الله دریم ځل بیا 1000 کاله بل کوي په دې خاطر چې په دې اور کې تیزي راسي. نو 3000 کاله بعد د جهنم اور د تیزۍ دپاره چې ولګېدی نو د جهنم د اور رنګ اوس تک تور دی، د تاریکې شپې په شکل دی چې نه د هغې په لمبو کې 1000 کمی راځي، نه د هغې په سکروټو کې 1000 سړوالی راځي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حضرت جبرائیل علیه السلام وایي چې د جهنم هغه تیز اور دی چې هغه د تیزۍ دپاره الله تعالی په خپل امر سره 3000 کاله بل کړی دی او د 3000 کاله څه وروسته د هغې رنګ د تاریکې شپې په شکل سوی دی او د 3000 کاله وروسته د هغې نه په لمبو کې کمی راځي، نه د هغې په سکروټو کې سړوالی راځي. یو بل روایت کې راځي چې الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام ته وایي چې ته ورسه مالک د جهنم لا چې کومه فرشته د جهنم متصرفه ده او د جهنم پر اور باندې ولاړه ده، د هغې څه یو ذره اور راوه دنیا ته چې دنیا کې حضرت آدم علیه السلام دی، د آدم علیه السلام اولاد دی، د هغې به پر خپل اور باندې خپل اوقاتو ګزاره کوي، پر هغې باندې پخلی کوي، پر هغې باندې د اوبو ګرمېدل کوي او په هغې باندې خپل ضروریات پوره کول کوي. حضرت جبرائیل علیه السلام رالی مالک د جهنم فرشتې له ورته وایي چې یو څه اور وړم دنیا ته چې دنیا کې حضرت آدم علیه السلام او د هغې اولاد پر هغې باندې اوقاتو ګزاره وکړي. مالک فرشتو ورته وایي چې څومره اور وړې؟ نو دا ورته وایي چې د یو تمر یابس، لکه زموږ په اصطلاح کې دې ته وچه خورما، د یوې خورما مقدار چې هغه هم پر دې خپله دانه او مندکه باندې رانغښتي او وچه سوي د یوې خورما قدر اور وړم. نو هغه مالک د جهنم ورته وایي چې ای جبرائیله که د یوې خورما د یوې چوارې قدر اور که تا دنیا ته ورښکاره کړې د دنیا او اسمانه او مځکې به د هغې د ګرمۍ سه
ویلی سي او په تورو اوبو به بدل سي او ټول به سره وبهیږي. نو بیا به حضرت آدم او د اولاد ګزاره چیرې کړي؟ نو د یوې چوارې د اور دا د دنیا غرونه و اسمانونه د دنیا مځکې ودرې دا برداشت نه لري. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې چواره پرېږده، د چوارې د منده کې د تاکۍ مقدار اور راکړه. نو هغه ورته وایي که د یوې تاکۍ مقدار اور د دنیا ته ورښکاره کړې، بیا چې د دنیا څومره زندګي ده بیا به د اسمانه سه یو څاڅکی اوبه د ګرمۍ سره اتو نه سي، بیا به پر مځکه باندې یوه ذره شنګشتیا راپورته نه سي. نو که د یوې منده کې مقدار اور د دې دنیا ته ورښکاره کړې د اسمانو مځکو ته. حضرت جبرائیل علیه السلام د الله تعالی دربار کې خواست کړي یا الله څومره اور یوسم؟ نو الله تعالی ورته وایي جبرائیل یوه ذره مقداره وخت او هغه ذره د سړوالي دپاره د دنیا په یو بې پایانه سمندر کې 80 واره غوټه کړه چې په هغې کې سړوالی راسي، د هغې څه وروسته بیا دنیا ته راپورته کړه. حضرت جبرائیل علیه السلام د اور یوه ذره را اخلي او د سړوالي په خاطر دنیا په یو بې پایانه سمندر کې 80 واره غوټه کوي. د هغې څه وروسته چې دنیا ته راوړی د دنیا پر یو عظیم او لوړ غر باندې ایږدي او د هغې په خاطر هغه غر ویلی سي. د هغې ټوله تنه، د هغې ټوله مځکه، د هغې ټوله خاوره دا په دودونو باندې بدله سي او هغه دود ولاړ سي یا په ډبرو کې ثبت سي یا په لرګیو کې ثبت سي یا په نورو مځکه باندې ننوځي. لیکن د هغې ذرې برداشت دنیا نه لري، هغه ذره برته جهنم ته ځان ورسوي. نو نن چې زموږ او ستاسو په کورو کې کوم اور بلیږي چې هغې ته موږ یوه ذره لاس وروړی نه سو او هغې د خپل ځان متعلق د یوې ګنټې دپاره برداشتولی نه سو، دا د جهنم د اور صرف دود دی چې هغه یا په لرګیو ننوتلی دی یا په کاڼو باندې ننوتلی دی چې هغې زما او ستا مخ ته د کولې په شکل باندې پرتې دي او یا په دنیا کې سره خور سوی دی. دا د هغې جهنم د اور دود دی چې په دې دود باندې په دنیا کې تاسو وینئ په هغې باندې ډبرې په احاکو بدلیږي، په هغې باندې اوسپنې ویلیږي او په هغې باندې د دنیا ډېر درانه کارونه کیږي. نو چې کله د دود دا اثرات دي نو د هغې د جهنم د خودي اور تیزي به په کم شکل او خدا نه خواسته چې د کم نصیب استوګنه په دې جهنم کې راس او د جهنم د دې اور سره د دې سړي تعلق راسي او دې اور کې د ده شپه ورځ تېرېږي، بیا به د هغې کم نصیبه زندګي په کم شکل باندې. دا د میلو تماشو خبرې نه دي، دا د قصو د حکایاتو د مسخرو خبرې نه دي. پر دې باندې زموږ دا ایمان دی، زموږ دا یقین دی، زموږ دا عقیده ده چې دا د جهنم اور زموږ دپاره تیار دی. چې کم سړی په دنیا کې زندگی بې احتیاطه تېروي، چې کم سړی په دنیا کې زندگی په ګناو باندې ککړه تېروي او بغیر د توبې څخه د الله د عذاب لورسي، بیا خو یو د الله رحمت دی، د الله رحمت چاته نه معلومیږي، لیکن د الله قانون او دستور دا دی چې هغه سړی به د دې حالاتو سره مخامخ کیږي. د هغې ګزاره به په دې اور کې راځي، د هغې زندګي به په دې اور کې تېرېږي، د هغې سوځل به د جهنم په دې اور باندې کیږي. یو روایت کې راځي چې د جهنم د ټولو څه سپک عذاب، یو سړی به د قیامت په میدان کې ګرځي، جهنم ته به الله نه ورشوه کوي، صرف د جهنم یو دوه چمپلان، یو دوی چوټې به د جهنم سره وایستل سي او دی به د قیامت په میدان کې ګرځي او دا چوټې به د دې سړي په پښو باندې ور واغوستل سي. د هغې چوټو اثر به دا وي چې د هغې د ګرمایۍ په خاطر به د ده د سر مازغه داسې خوټې کېږي لکه د یو کټو چې تیز اور لاندې او د ده د مزغو ټکهاری به دا د څنګ ملګري ټوله اوري چې کوم کسان د ده سره شاوخوا او د هغې اثر به دا وي چې د ده دا دوې زامې دا به د جهنم سکروټې او انګارې او د ده د خولې څخه چې کومه ساه راوځي دا به د جهنم لمبۍ او د ده په نس کې چې کومې کلمې دي یا د نسونه اندامونه او اسباب دي هغې به د ده د نس څخه شوی او لاندې د جهنم په میدان کې د قیامت په میدان کې چې دی روان دی هغه به در شا پر دې مځکه ورپسې سکېږي. د ده کم نصیبه به دا ګماني چې په ټوله انسانیت کې ماته زیات د جهنم عذاب راکول کېږي،
لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې په ټولو جهنمیانو کې د دې